افغانستان بانک د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې نوي بدلونونه راوستلي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان بانک په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د خصوصي بانکونو او بهرنیو بانکونو په نمایندګیو کې د پیرودونکو لپاره د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې نوي بدلونونه راوستي دي. د خبرپاڼې له مخې له دې وروسته د ډالرو انفرادي حسابونو درلودونکي په اونۍ کې یو ځل 1000 امریکایي ډالر یا په میاشت کې یوازې 3000 ډالر له خپل حساب اخیستلی شي، او همداراز د انفرادي افغانیو حسابونو درلودونکي بیا په اونۍ کې 90000 افغانۍ یا په میاشت کې یوازې یو ځل 250,000 افغانۍ ترلاسه کولی شي. په خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي چې د خصوصي او دولتي شرکتونو حسابونو درلودونکي هم په میاشت کې یو ځل د خپلو سپارل شویو پیسو 15 سلنه چې له 100,000 امریکایي ډالرو ډیرې نشي ترلاسه کولی. دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.